بامیانو کې په لومړي ځل داسې یو سیمې ته راغلم چې تر اوسه ما هم نه وه لیدلې. قازان و درې ته راغلي، ډېره ښه دره ده، ډېره ښه هوا ده، پکې ښې اوبه لري. بارهای میایم، جای تفریح، جای سیاحت است، جای خوب است، جای دیدنی است. برای اولین بار میام، باز یک لذت خاص خود داره. خوندونه واخلي، هر څه گزار کړي او ترې لاړ شي چې دا واقعا د خفګان خبره ده او په دې هیله خوندوره هوا ده او ښه سرسبزه سیمه ده او د دې ځای د خلک چې دي ډېر خوش اخلاق خلک دي، هیچ شي مزاحمت نه کوي. یار در زمستان میبریم، زمستان اینجا کلا برف هست دیگه، الاف نیست، باز در زمستان یار استفاده میکنیم برای گوسفند میکنیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړه او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو تصویرونه مو ولیدل، راغلمه د افغانستان ښکلي لرغوني او ښایسته بامیانو ولایت ته او بامیانو کې په لومړي ځل داسې یو سیمې ته راغلم چې تر اوسه ما هم نه وه لیدلې او تاسو به هم زیاتره په لومړي ځل د دې سیمې ننداره کوئ. دغه د قازان درې په نامه یادیږي او بله جالبه یې دا چې په لومړي ځل په دې خره باندې ناستې وو او مزل کوو. ستا د شکومیجه ډېرې خبرې په خره نه کیږي، نو لږ به دا منظرې هم ننداره کړو. راغلی و په بامیانو کې د قازان ښکلې دره ده، یو څه اندازه مزل هم په موټر کې وکړو او له دې وروسته دغه غره کې مزل شته دی چې څومره پورته ځې وایي ښکلې سیمې او نندارې او منظرې دي او د دې سره ښکلې هوا ده پکې. ستړی مه شي، په خیر رالې. نو جالبه یې دا ده چې اوس مهال په ټول وطن کې هوا ډېره زیاته ګرمه ده، خو دلته چې موږ راغلي دا اوس دغه مهال چې غرمې مهال دی، شاوخوا 1 بجه د ماسپښین ده، زموږ ساړه کیږي. د شپې له خوا بیخي دلته بې له کمپلې او بړستنې بیا ګزاره نه کیږي. یو بل شی چې ډېر جالبه دی، په زړه پورې دی او خوند راکوي، هغه دا چې دغه په بامیانو کې هرې برخې هرې سیمې ته چې ځې نو دا د کچالو بوټي به وینې، ګلان به یې وینې، الوګان هم ورته وایي که نه. نو نن به دغې دره کې تاسو ته ښکلې خپرونه چمتو کړو د دې
درې ننداره به وکړو او ګورو به چې څه دي پکې پورته به ځو. خو د خپرونې په پیل کې ډېره زیاته مننه کوو د اتصالات مخابراتي شرکت څخه چې اوس یې تازه نوم د اتصالات څخه ای اند ته اتصالات او نور اتصالات و بیشتر ته تغییر شو، چې له دې سره نوي وړاندیزونه، کڅوړې او ښه سرعت او کیفیت تاسو ته به وړاندې کوي، چې یوه برخه پکې د ای اند مني یا د پیسو مهمه برخه ده چې ځینې اسانتیاوې د ژوند د چارو لپاره تاسو ته رامنځته کړي دي. هغه دا چې مثلا یو رستوران ته ځو، یو لوی دکان ته ځو، سټور ته ځو او داسې نورو برخو ته ځو، مونږ کولی شو چې د موبایل له لارې د ای اند مني له لارې پیسې په ډېرې اسانۍ سره په یو کلیک سره له موبایله رستوران ته، سټور ته، دکان ته او داسې نورو ځایونو ته واستوو. او بله اسانتیا پکې دا ده چې د منیګرام له لارې هغه دوستان چې په بهر کې د اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې وطن ته، وطندارانو ته پیسې لیږدولی شي او دلته دوستان، وطنداران کولی شي د ای اند مني له لارې دغه پیسې په ډېرې اسانۍ سره او په څو دقیقو کې ترلاسه کړي. اتصالات او نور ای اند وکاروئ تر څو له نوي وړاندیزونو، کڅوړو او ښه کیفیت څخه برخمن شئ. راځئ چې لاړ شو د قازان دغه ښکلې ننداره وکړو. درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. د قازان درې داسې پورتنۍ برخې ته راغلو چې تر دغه ځایه نو زیاتره هیوادوال، وطنوال، سیلانیان راځي او پورته بیا مشکله ده چې لاړ شي، ځکه چې څومره پورته ځي نو ستړی کېږي او داسې ځای دی که نه. نو ښکلې منظرې دي او نندارې دي، تاسو به انځورونه هم لیدلي وي. دلته یو څو ورونه ناست دي په سیل و سیاحت راغلي، له دوی سره به یو څو خبرې ولرو. سلام علیکم. جور بخیر، خوب هستین بخیر؟ سلام علیکم، خوب هستی بخیر؟ سلام علیکم. سلام به همتان، خوب هستین بخیر آمدین. دیگه کل ما جای نمیشیم، استاد میشیم همین ما، اگه اجازه شما باشه و به شما مشکل نباشه. تشکر، زنده باشین. زنده و سلمان. سرودین هستم. اصلی جای ما از ولایت بامیان، قریه طولواره، مرکز ولایت بامیان، باشنده کابل، گلای سیولی خیرخانه. شما را خوش آمدید میگم به دره قازان، جای سرسبز و دیدنی به ولایت بامیان. تشکر، بسیار زیاد خوش شدیم با دیدارتان. واقعا که دره قازان ما را بسیار لذت بخش بود و دفعه اول است که خودم این طرف آمدم. زیاتر هموطنای ما که میاین در بامیان همین نام بند امیر و بودا و جیگک یار میگیرن. دیگه
یک هفته میشه از این خبر شدم که یک دره است که تا حال زیادتر رسانه ها هم نرفتن دیگه. به مو خاطر آمدیم از شما باز چطور از امی ولایت هم هستین دی دره بار اولتان است یا قبلا هم آمده بودین؟ بخیر سلامت باشید. نه از بار اول نیست، چون که ولایت ماست بارهای جمعه جای تفریح، جای سیاحت است، جای خوب است، جای دیدنی است. دره قازان است، گفته خودت بند امیر گفتین دیگه، بابر دره است، دره آهنگران است، دره سادات است که چندین دره است، جای سرسبز و دیدنی است، جای خوب است. باز دو دره هایی که نامش شما گرفتین در او مامتو مردم زیاد میرن؟ بله بله، برای هم دراش کلش همطور مکف فضل خدا گروبار است، ازدوام است. از 34 ولایت افغانستان به ولایت بامیان میاد برای سیاحت، برای تفریح. امی بامیان زیادتر مردم امی سری بودا و سری بند امیر میشناسن. بله بله، چون جای تاریخی است، اکثریت جای بامیان جای دیدنی است. خب باز زیادتر جایی که آبیتات تاریخی است می بوتای بامیان است، زیاد مشهور است. از این لحاظ زیادتر مردم به اوج آشنایی دارن بیشتر از نامشان. بسیار خوب. شما چطور هستین حاجی صاحب؟ شکر الحمدلله. شبیر احمد هستم، احمدی. تخلص میکنم از بودوباش فعلی و مسکن اصلی ولایت بامیان. فعلا هم در بامیان زندگی؟ بله فعلا هم در بامیان هستم. در بامیان زندگی کردن آسان است یا سخت؟ والا خوب است دیگه، هم خوبیای خود داره هم مشکلات خود داره. در زمستان یک کم مشکلات هست طبعا دیگه، به خاطر که اینجا مناطق سرسیر است و در بهار باز لذت خاص خود داره. در بهار واقعا که هوای جنتی داره، اما زمستانش به ما سخت معلومه. واقعا سخت است چون اینجا مشکلات یک کم زیادتر است و امکانات برای مردم کمتر است، برق و چیزا نیست. زمستان بامیان طبعا سرتر است یک کم. در بخش مرکزی بامیان زندگی میکنید؟ در قریه تولواره است، منطقه که بودا است، اینمی قریه تولواره نام داره. بسیار خوب. پیش بودا نزدیک هستین. امی دیدن بودا هم امی ساحه و امی کومی یا مو ساحه یا تپه می من نمیفهم. او تپه است دیگه، خوب منطقه بودا مشهور است دیگه، قریه تولواره. امی یک لذت خود داره. تو یک زمانی که در ساحه باشی تو فکرت ذهنت یک رقم دیگه میشه. یک لذت خاص خود داره. کسانی که باز برای اولین بار میاد باز یک لذت خاص خود داره. در بامیان که ما دیدم که از امی ولسوالی بیسود از رای میدان وردک که میایی کچالو شروع میشه در زمینای شما و در کردای شما. اما تو از رای غربند که میایی از کوتل شیبر دیگه کردای کچالو شروع میشه و هر جای تا امی ساحه قازان که مدیم بند امیر که میریم یا کولنگی کل جایا دیگه پر از کچالو. ای کجا میره؟ چون پیداوار اصلی بامیان نمی کچالو است. کچالو است و بعضی گندم. اکثرا نمو آل خود طبعا نمی یک کم صادرات خارجی هم است. سابق پاکستان اینجا میرفت، حالا پاکستان بند است، ازبکستان، ترکمنستان کچالوی بامیان میره، از اینجا پروسس میشه و میره. تو کمپانی یک شرکت خاص نیست، خواهم پروسس کسایی که صادرات کچالو میکنن در اینجا خودشان در بوجای که مطابق ذوق و خواست همو کشورها است اینجا پر میکنن و روان میکنن اونجا دیگه. هم پیداوار اصلی خود بامیان کچالو است و در ولایت های دیگه هم میره، مزار شریف، کابل، هرات، اینجا هم کچالو میره. ما که میبینم ماشاءالله اندازش بسیار زیاد است که کل حاصلات در کل سال در افغانستان تقسیم کنی بازم خلاص نخواهد شود. اما ما زیادتر وقت امرای کمبودی کچالو روبرو میشیم، خصوصا در کابل. فعلا هم که قیمت یک سر کچالو یا 7 کیلوگرم کچالو 200 تا 250 افغانی است. او طبعا این مشکلات هست واقعا. در وقتی که پیداوار کچالوی بامیان میسر میرسه او چون کچالو زیاد میشه، ای تو سردخانه میاری نیست که برای دیگه فصلهای سال نگاه شود. دمو فصل کشت کچالو همی قیمت کچالو ارزان میشه و وقتی که کچالوی بامیان خلاص میشه در او پس قیمت میشه. این را اگر توجه شود از طرف دولت یا اشخاص و تجارایی که هستن و اینجا سرمایه گذاری بکنن، سردخانه‌های معیاری بسازه، در او میتونیم که ما قیمت کچالو را کنترل بکنیم و در قیمت مناسب در وقت دیگه فصلام بفروشیم. ان شاءالله که ما کوشش میکنیم یک برنامه خاص سری امی کچالو حاصلش داشته باشیم، سری کردایش دیگه. ای عالی جای سیاحت است. امروز چند نفر آمدین؟ کی هستن امروز؟
ما خو بچه های وطندار است یا کلشان از کابل آمدن. یک من خودم در بامیان هستم، تقریبا 15 نفر میشیم فعلا در این قازان. شو آمده بودین یا صبح؟ نه، صبح آمدیم. تا دیگر هستین؟ تصمیم داریم که شو باشیم. شو باشین. با سهولت هست دیسا؟ سهولت است، خوب است، تو بعضی چیزا پیدا میشه. خوب طبعا نو است، امسال یک کمی مشهور شده این قازان، سهولت و قدر زیاد نیست دیگه. بسیار خوب، تشکر بسیار زیاد. بخیر چی باشید. پیام گفتنی اگه دارین؟ پیام گفتنی خاص نداریم، همینقدر برای مردم کسایی که در اینجا به سیاحت میان محیط زیست توجه بکنن، به خاطر همی کثافات در جای نندازن، جایی که میشینن بسیار توجه زیاد شده و از توجه خاص ما از محیط زیست ولایت بامیانی است که این چون یک منابع طبیعی و طبیعت خاص خود داره، اینجا توجه زیادتر بکنه و این طبیعت دست نخورده بانه خوبتر است. تشکر. بخیر باشید. زنده باشی. خودت چیز گفتنی اگه داری ما میتونی. گفتنی خاصی ندارم. بسیار زیاد تشکر از شما. توجه ما در رابطه به موضوع محیط زیست است. کمی وطندارا و عزیزانی که در این جمعیت در سیاحت، چی در این قازان باشه، چی بندامیر باشه، در ساحه که باشه، محیط زیست حفظ کردن. دوم دیگه همین سرک بندامیر است. بعد توجه از حکومت امارت اسلامی میخوایم که مو بعد اگر قیر شود برای سیاحت بسیار به سیاحین خوب است. دوم دیگه همین پیش روی بودا اگر شما رفته باشین متوجه شده باشین، گرد و خاک زیاد است. امورم از امارت اسلامی خصوصا مقام ولایت بامیان از جناب والی صاحب ایرا تقاضا میکنیم که می روبروی بودا که است یک سایه مخروبه مبادل شده. امورم بعد در کوشش باشه جناب والی صاحب با مقامای بلندپای حکومتی ایرا برایشان ایرا برسانه موضوع را که مو هم اگر شب قیر شب سرک پیش روی بودا بسیار خوبتر میشه برای مردم. و اینی سرکم این سرک هم خوبتر، این سرک در قازان هم قیر شب یا خوب است. هر ساحه که سایه تفریحی است که برای سهولت برای مردم ایجاد شود خوبتر است. بله بله. آید برای مردم خوبتر میشه. دیگه یک چیز دیگه که در اداره قازان ما از حکومت هم دوم دیگه از محیط زیست از مردم محلی که می خیمه و تختار ایجاد کردن برای رفع حاجت چیزی وجود نداره. ما هم باید توجه میخوایم که برای امکانات برام فراهم کنه برای مردم. تشکر بسیار زیاد. تشکر. پیام بسیار عالی. تشکر از شما. بخیر باشین دوستانو. بس دا دو مشران ورونو وطندارانو او د بامیانو چې یوې خپله دلته ژوند کوي په مرکزي برخه کې د بامیانو او بلې په کابل کې او بار بار راځي د خپلو دوستانو ملګرو سره له دې سیاحتي او له دې طبیعي منظرې څخه سیمې څخه خوند اخلي. بیا هم هیله همدا ده زه زیاتره وخت دا سیاحتي سیمو ته چې ځم ستونزه همدا وي چې صفایي خلک نه مراعت کوي. هغه توکي وسایل چې له ځان سره راوړي وي کله چې بس چکر میلې خوندونه واخلي هر څه ګزار کړي او ترې لاړ شي چې دا واقعا د خفګان خبره ده او په دې هیله چې په دې برخه کې زموږ هر وطندار هڅه وکړي چې ځان سره اضافي پلاستیکونه راوړي او خپل وسایل توکي بیرته په هغې پلاستیکونو کې له ځان سره هغه مخصوصو ځانګړو ځایونو ته یوسو تر څو دا طبیعت دا منظره په خپل طبیعي حالت او ښکلا پاتې شي. او بل دلته باید د دغې برخې سړک د دې سیمې سړک جوړ شي چې تاسو به تصویرونو کې لیدلی وي. دلته راتګ د بامیانو له ښار څخه تر دې ځایه پورې شاوخوا 1.5 ساعت 1 ساعت او 10 دقیقې وخت نیسي چې دومره ډیره لاره هم نه ده، لنډه لاره ده، خو دا چې سړک کچه دی وخت ډیر نیسي او حتی ډیر تنګ دی زیاتره ځایونو کې چې دوه طرفه موټرې راشي بیا د لاره بندۍ باعث کېږي. دا ګورئ تاسو دغه شی ما بیا ډیر خفه کوي چې په دې شین چمن کې زرغون ځای کې اور لګول شوی دی او د طبیعت ته زیان رسول شوی او بیرته هغه ځای هم نه دی صفا شوی. لومړی خو باید دلته هڅه وکړي یو ځانګړي ځای کې چې داسې ځای کې چې چمن نه وي او یو ګوښه ځای وي هلته باید اور ولګول شي دیګ پوخ شي. په دې هیله چې زموږ وطنداران نو په دې برخه کې کوشش وکړي ځکه وایي وطن چې دی لکه کور دی، ښار چې دی لکه کور دی. لکه څنګه چې خپل کورونه صفا ساتو همدغسې باید خپل ښار او هیواد هم صفا وساتو، پاملرنه ورته وکړو. ډېر به نه غږېږو، دا نصیحت هم ډېر ښه نه وي. تاسو یو څو ښکلي انځورونه وګورئ تر همدې ځایه پورې زما راتګ و بېرته به ښکته ځم بیا به وطنداران غږوو.
دوستانو ترڅنګ مې سورونه ولاړ دي چې دوی نو له کوم بل ولایت څخه راغلي دي دلته منظرو نندارو ته. راځئ چې دوی سره خبرې ولرو چې دغه د قازان درې ورته خوند ورکه که نه و سیاحت چکر میله دې ځای ته څنګه وه. بیا هم ستړي مه شئ وروره جوړ په خیر. خیر اوسې ورور. صحت دې ښه دی؟ شکر الحمدلله. ته ښه یې؟ ډېره مننه. په خیر راغلی بامیانو ښکلي لرغوني او د ښکلا او طبیعت ډک ولایت ته. مننه وروره. نوم مبارک. نوم مې اسدالله مندوزی ده. مندوزی صاحب د خوست لکه چې نه نه موږ د کابل یو. د کابل کابل د پلچرخي یو. ماشاءالله ډېر ښه. دا د مندوزیو ډېر قوم چې ما لیدلی بیا په خوست کې مې مندوزي څو پښه ده. مندوزي په مزار کې هم شته، په خوست کې هم شته، په کابل کې هم شته او په ننګرهار ولایت کې هم شته. هو ډېر ښه. بامیانو ته بیا دغه د قازان درې ته مو لومړی ځل سفر او راتګ؟ نه یو دفعه بل هم راغلی وم قازان درې ته په چکر باندې او دا مې دویم ځل ده چې راغلی یم قازان درې ته. نو ماشاءالله ډېره ښه سرسبزه سیمه ده، یخ هوا، ښې اوبه، ښایسته ځای ده. ډېر ښه. دا چې دویم ځل لپاره هم دغې درې ته راغلی حتما خوند یې درکړی؟ حتما ښایسته ځای دی. چکر ده هر سړی چې یو ځل راسي بیا به دې درې ته چکر را لګوي. څومره وخت مخته اول ځل؟ یو 15 شپې مخکې به راغلی وم. دا څه وایي دومره زر بیا راغلم او 15 شپې مخکې به راغلی وم او دا بیا راغلم. شپه دې هم پکې تېره کړه؟ نه شپه مې نه ده کړې. او دا ځل پلان څه دی؟ دا ځل هم پلان همدغه سبایي راغلي وو نو د غرمې ډوډۍ مو همدلته وخوړه او مازدیګر به بیا خوځېږو ځو به بامیانو ښار ته، هلته به شپه کوو. شپه به هلته کوو. عموم کې بامیانو په اړه که وایې څنګه ولایت دی ستاسو په نظر؟ بامیان ښایسته ولایت دی او باستاني ولایت ده او داسې یخې سیمې لري، یخې درې لري او ښه ځای ده بامیان ولایت. ډېر ښه. وروره څنګه یې؟ سلام علیکم. صحت دې ښه دی؟ فضل د خدای ته. نوم مبارک. آقا محمد علي خیل یم د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی. ماشاءالله. د میدان وردګو بامیان سره نښلېدلي ولایت کې بله استوګنه کوئ؟ بله کابل کې اوسېږم، اصلي د میدان وردګو یم. اصلي د میدان وردګو یو. جلریز یې؟ جلریز ولسوالۍ یم. ډېر ښه. څنګه جلریز کې به سږکال مڼې ډېرې که کمې؟ نه ښې دي، هر کال غوندې دي، نه ښې دي سږکال زیاتې دي. هلته هوا سړه ده؟ هوا سړه ده و خو هغه هم درې ده. جلریز خپله یخه سیمه ده. سنګلاخ دره پکې نوم لري؟ بالکل سنګلاخ دره پکې نوم لري. بېسودي دي، مسجدونه یخ لري. ډېر ښه. څنګه یې ته وروره؟ سلام علیکم. وعلیکم. نوم مبارک. فیصل دورانه یم، د میدان وردګو ولایت جلیز ولسوالۍ. ډېر ښه. بامیانو ته سفر چکر میله دوستانو سره راتګ څنګه و؟ وله هلته ملګري ول دوی سره راغلم او بامیانو ولایت ته دلته اوس د قازانو درې ته راغلي. ډېره ښه دره ده، ډېره ښه هوا ده، پکې ښې اوبه لري. ډېره مننه. ژوندی اوسې. ښه مندوزی صاحب څه پیغام، څه وینا، څه خبره دې زړه کې وي؟ دما خو ټولو ملګرو انډیوالانو ته خصوصا ځوان نسل ته چې خپل وخت پیدا کوي له چکره د لذت ویسي، بس چکر دې ووهي، بامیانو ولایت ته دې راسي، نورو ولایتو ته دې راسي او کوشش دې وکړي چې ښه وخت تېر کړي. عمر ډېر کم ده، څونه چې ښه وي باید سړی ښه تېر کړي. بالکل. ډېره مننه. مننه. خوشحاله شوم. کور مو ودان. ژوندي اوسئ. ډېره مننه.
تاسو د خپل منظره د وطن او د بامیانو د لرغوني ښکلي ولایت د قازان درې وینئ. نو دلته مې تر څنګ ورور ولاړ دی، یو دوه خبرې به له دوی سره ولرو. اول ته یو بل څه جالب به ښکاري هغه به هم له نږدې ننداره کو. بیا هم ستړی مه شي وروره، جوړ په خیر. مننه، ستړي مه صحت شئ. دې ښه دی، وخت سهار ژوند په خیر تېر. الحمدلله، تاسو ښه یاستئ؟ قراري ده. ډېره مننه. نوم مبارک؟ اجمل دورانه یم، میدان وردګ ولایت جلیز ولسوالۍ. اجمل جانه مخکې هلته موږ سره ولاړ وي، زنګ درته راغی که څنګه؟ او یو زنګ راغی، ملګري دې پوښتنه کوي چېرته چا سره تللی او موږ دې ولې نه بولي بالي. ملګري ګیله کوي، ګیلې ډېرې دي. ګیلې ډېرې دي. نو ما ورسره واده وکړه چې بلې به انشاءالله بیا راځو. ځای نه و موټر کې؟ موټرو کې هم ځای و یا نه و، خو لږ مشکلات دي. څنګه وه قازان در؟ اول ځل دی دی چې راغلی و؟ یاره نه، دا ما درېیمه پیره داسې دلته راځم. ماشاءالله، درېیمه پیره. ښه د منظرو او چکرو شوقي ښکاري. ډېر خوندور ځای ده او ډېره خوندوره منظره ده او ډېر خوندور یاران راسره راځي. څه پکې؟ انشاءالله تاسې مو هم ولیدئ. ډېره مننه ستاسو په لیدو، زه خوشحاله شوم. تاسو ته دلته داسې څه جالبه په زړه پورې دي چې درېیم ځل هم ورته راغلی؟ دلته خو ډېر شیان جالبه دي، ډېر جالبه سي دي. دلته د دوی دا اوس واښه وړی د ژمي دپاره دا مالو ته ورکوي. دا شی موږ ته یقینا چې ډېر جالبه دي. تاسې له نږدې نه کتای سي. نه، نور څه جالبه دي چې درېیم ځل لپاره هم ورته راغلي؟ ښایسته هوا ده، خوندوره هوا ده او ښه سرسبزه سیمه ده او د دې ځای دا خلک چې دي ډېر خوش اخلاق خلک دي، هېڅ شي مزاحمت نه کوي. ډېر ښه. څه پیغام څه وینا دي زړه وي؟ پیغام هم دا ده چې دغه کوم یاران چې دي، کوم دوستان چې دي، را دي چې دا ځای دې نږدې وویني. ډېر خوندور ځای ده، ډېر خوندور سفر ده او له حکومت نه هم یو خواهش دا ده چې دغه سړک یې لږ تنګ ده او لاره یې لږ خرابه ده او که دا سړک یې را جوړ سي نو دا ډېر خوندوره منظره ده. ډېره مننه. له تاسو هم مننه. موږ هم ډېر خوشحاله شوو چې تاسو هم دې پیره کې ولیدئ. کور ودان. دوستانو بس داسې به ورشو هلته. ډېر جالبه په زړه پورې ځای دی. واښه دي، کابل دي، چمنونه چې دلته په دې غرونو کې دي، دا نو د دې خلکو پورې تړلي دي. خصوصا دلته خلک مالدار او زراعت ته ډېر کار کوي که نه. نو همدغه طبیعي واښه یا دغه چمنونه د دوی مالونه ساتي او وده ورته ورکوي او د ژمي لپاره دا د خپل چمتووالی هم نیسي چې بیا ژمي کې دلته خو ډېرې زیاتې واورې کېږي، حتی متر ته رسیږي. له دوی سره به یو څو خبرې ولرو. سلام علیکم. علیکم سلام. چطور هستی؟ خوب هستی وطندار؟ بابا خوب هستی؟ صحت جان جوره بخیری، خیرت هستی؟ تشکر. زنده باشی. اسم مبارک؟ بخیر باشه. حسین علی اسم من. از امی دره قازان هستی؟ از دره قازان هستم بله. امی زمینا و امی کو با زمی چمانا مربوطی شما میشه؟ کلان مربوطی ما نمیشم، تا هر ایسا دا ایسا هم تو تقسیم هستی. تقسیم است. هر کس حصه خود میگیره و میبره؟ بله، هر کس حصه خود میگیره، تو دراو میکنه، قایلا میکنه، مبرد مال زمستان. بسیار خوب. چی نگاه میکنین در بخش می حیوانات حلال؟ حیوانات حلال گوسفند. تنها گوسفند است؟ گوسفند است بله. گاو چطور؟ گاو نداریم، تنها گوسفند است. گاو و گوساله و بز؟ بز داریم دیگه، گاو و گوساله نداریم، فقط همین بز و گوسفند داریم. چرا نگاه نمیکنین او را؟ او را نگاه نمیکنم دیگه. کدام ملت خو نداره؟ نه دیگه ما او را نگاه نمیکنم. بعضیا نگاه میکنم، ما خودم خوش ندارم که نگاه کنم. دمی بهار تابستان بازیجا اعلام میتین که بیاین؟ بله، گوسفندا دو کوه است و کوه را که میگیری دو کوه است گوسفندا. علی علفه که شما میبرین با زمستان میبرین یعنی با زمیال استفاده؟ یارو در زمستان میبرین. زمستان اینجا کلان برف است دیگه، علف نیست، باز در زمستان یار استفاده میکنیم برای گوسفند میتیم. چند ماه اینجا زمستان میباشه؟ اینجا 4 ماه زمستان است. 4 ماه تو خوب برفباری میباشه؟ برفباری است در زمستان. باز بس میشه برش؟ زیاد میشه یا کم میشه علف؟ بس است دیگه، یعنی 4 ماه بس میکنه این علف یک جمع میکنیم. خب ان شاء الله که چاره میشه دیگه. ان شاء الله چاره میشه دیگه. باید هم قدر که گوسفند داریم باید بفهمیم که چی اندازه علف بس میکنه، اون اندازه رو باید ذخیره کنیم که زمستان بس کنه. اقتصاد مردم دمی ساحه دمی دره چطور است؟ خوب بد نیست دیگه، هم تو یک معمولی هست دیگه، میگذره. سری چی خدا میچلانین؟ زندگی تان سری چی روان است؟ زندگی ما اینمی زراعت است دیگه، گندم، کچالو، مالداری، همین چیز است. سری از زمین روان است؟ آره. برکت دیش میخوایم چی گفتنی پیام داریم؟ بخیر باشه، جان جوری شما امنیت باشه در کشور ما دیگه، کاروبار باشد.
تشکر خوش شدیم با دیدارتان کارتان کنین دوستانو واقعا چې ډیر په زړه پورې او په عالی بڼه دوی دلته فعالیت کوي او وطني بڼه باندې داسې وینئ دلته مې له هیوادوالو څخه هم دا هیله ده چې راځئ دغسې زرغونو شنو سیمو ته هڅه باید وشي چې دغه چمنونه او دا زرغون ځایونه خراب نشي ډیر تاوان ورته ونه رسول شي لږ دې ورته ونه رسول شي ځکه چې راځو باید د طبیعت او د دې چمنونو منظرونه خوند واخلو نه دا چې د خلکو ته زیان ورسو بیا دې کور د دوی ودان وي چې دا وطنداران دلته پریدي سیاحت او سیل لپاره او وطنداران دې بیرته ورسره دا خطوب وکړي چې د دوی کروندو ته د دوی دغه زرغونو چمنونو او ځایونو ته څه زیان ونه رسوي د قازان ښکلې دروا په ښکلي بامیان لرغوني بامیان ولایت کې هیله ده چې دغه منظره دا ننداره او دغه سیمه مو د پام وړ ګرځېدلې وي خوند یې درکړی وي په دې هیله چې ستاسو د ټولو دی پکې نصیب او برخه هم په راتلونکي کې وګرځي تر څو د وطن د دغسې ښکلو منظرو طبیعت او نندارو څخه خوند واخلئ که ډیر نه کیږي لږ لږ وخت ورکوئ سیاحت تفریح چکر ته چې تر څو زړه مو سکون مومي او ذهن مو آرام تر بلې خپرونې مو په لویه او مهربانه خدای سپارمه یو په بامیانو کې هڅه به وکړو نورې نندارې هم له دې ښکلي ولایت څخه ولرو الله مو مل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ